محمد نبی د نړۍ غوره الراونډر لوبغاړی شو. د یوه ورځنۍ لوبو په برخه کې د کرکټ نړیوالې شورا د نوې درجه بندۍ له مخې افغان کرکټ لوبغاړی محمد نبی د نړۍ لومړی درجه الراونډر او بل افغان کرکټ لوبغاړی مجیب ځدراڼ د دریم غوره توپ اچوونکي یا بالر مقام خپل کړی. د نړۍ د غوره الراونډرانو په ډله کې دویم ځای د انګلند بن سټوک او دریم ځای د پاکستان اماد وسیم خپل کړی دی. محمد نبی د 301 پوینټونو لومړی، بن سټوک د 294 پوینټونو او اماد وسیم د 278 پوینټونو ترلاسه کړي دي. دغه راز د یوې ورځنیو لوبو د 10 غوره بالرانو په ډله کې د 227 پوینټونو په لرلو د نیوزیلند ټرنټ بولټ لومړی ځای، د 219 پوینټونو په لرلو د هند جسپریت بومرا دویم ځای او د 201 پوینټونو په لرلو افغان لوبغاړی مجیب ځدراڼ دریم ځای نیولی دی. د توپ وهونکو په ډله کې لومړی ځای هندي لوبغاړی ویرات کوهلي، دویم ځای بل هندي لوبغاړی روهیت شرما او دریم ځای د پاکستان لوبغاړی بابر اعظم ته ورکړل شوی دی. د روان 2020 کال لپاره د کرکټ نړیوالې شورا ICC د شلاوره کرکټ لوبو په نوې درجه بندۍ کې هم 2 افغان لوبغاړي لومړی مقامونه خپل کړي دي. د شلاوره T20 لوبو د توپ اچونې په ډلبندۍ کې راشید خان د 249 پوینټونو نمرو په ګټلو لومړی ځای خپل کړی او مجیب الرحمن د 242 نمرو په درلودلو د رینکینګ دویم مقام ګټلی. افغان لوبغاړی محمد نبی توانیدلی چې د الراونډرانو ترمنځ په 319 پوینټونو لومړی ځای خپل کړي.